عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې اخره کې شهادت هم د قران د تلاوت په وخت کې ورته ملاو شو. د هر صحابي واقعیا چې راسپړي د تک عزت ملاو شوی، د تک شرف ملاو شوی، دا که په دې دنیا کې کامیاب ژوند تیر کړي، نن چې د تاریخ اوراق د هغوی د سیرت نه ډک دي، دا د الله د کتاب د وجه د دې د وجه نه اقبال هم په یو شعر کې د هغوی دا منظر کشي کړې ده. فرمائی وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کہ آغا صحابہ کرام معززو، اغوی دا عزت خواندانو، اغوی عزت من خلقو، کامیاب خلقو، دا یو شی دا وجنا دا قرآن دا وجنا. ننچی موتا ذلیلی، موتا خواری، شرمندی، ناکام او نامرادی، د یو شي د وجه نه د قرآن سره د تعلق د پرېښېدو د وجه نه، د دې د وجه نه زموږ معاشره د تباهۍ طرف ته روانه ده. والله د قرآن د وجه، د قرآن د تعلق د کټ کولو د وجه نه زما او ستا معاشره تباهۍ ته روان دي، معیشت تباهۍ ته روان دي. د قرآن سره د تعلق د نه ساتلو د وجه، په معیشت کې د سود د راتللو د وجه نه، حرام او ناروا شیزونو د عام کېدلو د وجه نه، د قرآن نه د لرېوالي د وجه نه په والله العظیم موږ به چېرته ښه ورځ وینو. که دا زموږ سوچ وي چې موږ به خوشحال پاکستان وګورو، د ترقۍ والا پاکستان وګورو، او موږ به هغه اوچتو او یورپ او هغه بېدینو خلکو ته ګورو، هغوی خو دغه دنیا الله رب العالمین جنت ګرځولې ده. که د هغوی معاشرې ته ګورو او ووایو چې یاره زموږ دا ملک به هم داسې ترقي وکړي او داسې معاشري حالات به برابر شي او داسې به وشي او هغسې به وشي. یاد وساته ای زما مسلمان، زما دا خبره د زړه په دې تخته باندې ولیکه ځان سره، او یاد یې ساته چې تر څو پورې د الله د کتاب سره تعلق نو برابر کړي، په والله العظیم که ما نه ترقي ویني، چې تر څو پورې دې قرآن ته نه وي ناست، په والله العظیم که خوشحال پاکستان ویني، چې تر څو پورې په دې ملک کې د دې قرآن قانون نه راغلی، په والله العظیم که تاسو ترقي په نصیب کی، که ترقي غواړئ، که معاشره غواړئ، که امن غواړئ، که تعلیم غواړئ، او که کامیابی او کامرانی غواړئ، په والله العظیم د الله په دې کتاب کې د دې قرآن سره د تعلق کې ده. تاسو دا قرآن راواخلئ، موږ وایو موږ تاسو ته مثال هم ذکر کوي. نن خو داسې دور دی چې هر څه دپاره به مثال ذکر کوي، موږ درته مثال هم ذکر کوي. د دې نه مخکې په دې ځمکه باندې صحابه کرامو ژوند کړی دی که نه دی کړی؟ هغه صحابه کرام چې یو پاکستان نه، چې دغه شانتې په سلونو پاکستان د هغوی په ملکیت کې راتلل، دومره وسیع 22 لاک مربع میل چې د هغوی ماتحت او دا نیمه دنیا د هغوی د ملکیت د لاندې وه، او دا ژوند یې کړی دی، دا معاشره یې تېره کړې ده، دا کامیابي ترلاسه کړې ده. د روم او د قیصر او د قیصرا خزانې د هغوی لاسته راغلې وې. دا د څه د وجې نه راغلې؟ په والله العظیم د قرآن د وجې، د قرآن سره د تعلق د وجې نه هغوی لاسته دا خزانې راغلې. که ترقي غواړئ، ما او تا د ملک سوچ کوو، که کور کې ترقي غواړئ، کامیابي غواړئ، خوشحاله ژوند غواړئ، په کور کې د قرآن سره تعلق برابر